ځینې انسانان به وي په جنت کې به لوړ مقامونه لري، هره ورځ به د دوی مقام تر بلې ورځې لوړیږي. دوی به هم حیران او پوښتنه به کوي چې دا مقام ماته له کومه راکړل شو، ما خو دومره نیک کارونه نه دي کړي. په ځواب کې به ورته ویل کېږي چې ستا یو نیک زوی دی، نیک اولاده دی په دنیا کې، هغوی هره ورځ ستا ته دعا کوي، ستا په اړه له الله تعالی نه بخښنه غواړي. سبحان الله. نیک اولاد صدقه جاریه ده. هر نیک عمل چې دوی کوي تاسې ته د ثواب برخه رسیږي. تاسې به بېغمه ناست یاستئ او دوی به نیکي کوي، الله تعالی به یې تا ته برخه رسوي د پلار په توګه، ځکه چې د الله تعالی په توفیق تا د دې بنده، تا د دغه انسان، تا د خپل زوی په تربیه کې کوښښ کړی دی، دیني تربیه دې ورکړې ده، الله تعالی دې پرې راضي کړی دی. ته به جنت کې ورځ تر بلې لوړ مقام ګټې، ځکه چې تا په دنیا کې له ځانه نیک اولادونه په میراث پرېښي دي. که غواړئ چې په جنت کې مقام د ټولو جنتیانو ترمنځ لوړ وي، خوشبخت او آرام اوسئ او د ثوابونو ذخیره ولرئ چې هره ورځ تاسو ته ثواب رسیږي. د اولاد په دیني تربیه کې کوښښ کوئ، د الله تعالی له لارې خبر کوي. په کوچنوالي کې دوی ته قرآن او حدیث او فقه او نور ورزده کړئ چې کله لویان چې همدغه به ورته لار ښیي. د دنیا ټکنالوژي او عصري علوم ټول د دغې برخه ده، ورزده یې کړئ. دوی که دغه د نیکو کارونو لپاره کاروي هم به تاسو ته ثواب رسیږي.